سمې خانه دا هغه کډه باریږي پروژه کې چې دوه ورونه مړه کړل هغه الکوزي الفان دا کډه افغانستان ته باریږي دا ما کله پروژه نن خبره د افغان کډوالو ده یا د هغوی په اصطلاح د افغان مهاجرین چې هغوی د خپل په اصطلاح د خپل ملک څخه وباسي په داسې حال کې چې موږ د هغه ملک تر نیمایي پورې اصلي دعوه ده عشقی همیشتا شی گرانو مهاجر استړی ما د دوی پراتګ دوه خبرې یو خفګان دی او بل چې دی خوشحالي ده خفګان په کومه خبره او خوشحالي په کومه خبره خفګان په دغه خبره چې دوی هلته د خپلو کورونو خپلو مینو څخه او خپل کاروبار څخه بېځای کېږي ځکه چې یو انسان له یو ځای څخه بېځای کېږي بل ځای څخه هلته یې بیا د اولنی ژوند سختي دي کله چې دوی دلته سکونت کوي دلته اوسېږي او بیا هغسې ژوند برابروي کوم چې د دوی پخوا و هغه ژوند یې بیا هغسې نه برابرېږي فلهذا بیا هم وخت په تېرېدو سره دا د دوی دایمي ځای پاتې کېږي دلته پرې څوک غږ نه کوي دوی به دلته دایمي ژوند کوي خو مشکلات به ډېر وي ځکه چې دا هېواد تازه لږ جګړو راوتلی دی دلته موږ نور هم مشکلات لرو غربت یو څه ډېر دی دا چې هلته د هغه ځای څخه نور خلک هم راځي دلته به دوی دپاره د کور بندوبست د کاروبار بندوبست فعلا د یو څو میاشتو لپاره د دوی ته د حکومت او د مسؤلو لورې د هغه خپل یو څه اشا ورکولو بندوبست هم د دوی پر غاړه وي نو دغه شی ضرور دی دلته څو خبرې دي یو دا خبره چې هلته پاکستان چې موږ اصلي د ویدایو چې لوی افغانستان یعنې د لوی افغانانو کور هلته د هغه ځای څخه په زور ایستل کېږي هغه څوک چې هلته د لیکونو د وخته یا د پېړیو زیات وخت تېر کړی بیا هم شناختي کارت یا د پاکستان هغه نېشنلټي لري هغوی څخه هم هغه اسناد او هغه هر څه اخیستي دي تر څو یې دلته راوشړي خو هغوی هم د مور او مېرې چلند کې دوه رقمه خلک کوي دوی افغانان په دوه تقسیمونو باندې یعنې دوی په اصطلاح افغان مهاجرین په دوه کټګوریو وشي افغانان چې په لومړني او ابتدایي ژوند کې دي او غریبان دي مثلا سرمایه غټه نه لري کاروبار یې غټ نشته هغوی دغه دلته راوویستل دوی راوباسي په دویمه کټګورۍ کې هغه افغانان دي چې هلته اوسېږي او غټ کاروبارونه لري ډېرې پیسې لري غټه شتمني لري او هلته کاروبارونه کوي د غټې شتمنۍ او کاروبار سرمایه‌ګذاري ډېره ګټه حکومت ته ځکه اکثره حکومتونه په دغه شي چلیږي چې هلته سرمایه‌داران سرمایه‌ګذاري کوي کاروبارونه کوي او حکومت ته مالیه او د هغې ګټه رسېږي او د هغوی په بانکونو کې د دوی پیسې پرتې وي تر څو یې ترې هغه ګټه واخلي نو هغوی هغه افغانان پرېږدي چې کوم هلته سرمایه‌ګذاران دي غټ کاروبارونه کوي او افغانان دي اکثره افغانان په پاکستان کې غټ کاروبارونه د افغانانو دي هلته چې کوم افغانان اوسېږي یو غټ سرمایه‌دار دی د دوی کاروبار هلته دی او اما هغه چې کوم غریب دي مثلا کوچنی ابتدایي کاروبار کوي ریړه کوي یا بل دیاړي کوي خو د ژوند سہولت بیا برابر دی خو هغوی په زور راوشل حتی په بېعزتۍ ځینې ویډیوګانو به داسې لیدلي زه یې درته بیا هم ښایم چې هلته هغوی څخه پاتې شوني دوی دومره په وارخطایي را شړلي چې هغه د سامان مثلا یو چا دکان دی هغه دکانونه یې بیا بېرته همدغه پښتنو یا پنجابیانو چې هر څوک دي د هغه ځای اصلي اوسېدونکو مالکانو جوړ کړي دي او هغوی د دوی څخه هر څه اخیستي دي ګورئ دا د ځای څخه بېځای کېدل کومه اسانه خبره نه ده دا ډېر زور غواړي مثلا موږ دلته د هېواد په داخل کې په داخلي جنګونو کې مثلا دغه د داعش او دغه د نورو جنګونو کې موږ له خپلو مینو بېځای شویو په داسې حال کې چې نه چا په زور ویستلي خو جنګونه وو موږ په خپل هېواد کې له یو ځای څخه بل ځای ته شی شوي وو بېځای شوي وو خو بیا هم ډېر زور وخت ځکه چې یو سړی بیا هلته ځي نوی کور جوړوي نوی ځای برابروي کاروبار برابروي معکات په ابتدایي ژوند کې هم وي خو مثلا دلته چې موږ بیا راځو بیا ژوند برابرو سختېږي او وخت غواړي خو بیا هم ثمره ښه وي نو دوی که هلته د هغه هېواد څخه راځي دوی څخه هغه خپلې پیسې د لارې په راتګ کې مصرفېږي دوی که بیا نوی کور ځای برابروي کومه سرمایه چې لري هغه ترې ځي بیا به دوی دلته نابلده وي یعنې دوی به غواړي چې یو ښه کاروبار برابر کړي ابتدایي کاروبار برابر کړي دا هم وخت نیسي
نو دوی به د ډېرو ستونزو سره اما تر 2 کلونو زیات به نه وي چې بیا به په آینده کې دوی دغه مشکل څخه خلاصېږي ځکه هغه متل دی وایي پردی کټ ته نیمې شپې دی نو دغه مشکلات به بیا نه وي که لږ وي که ډېر وي خو ظلم وي زیاتی که لږ وي که ډېر وي خو زیاتی وي هغه چا چې موږ سره په حق یا ناحقه زیاتی کړی دی لږ وي که ډېر وي موږ یې نه هېروو موږ به یې جواب ورکوو خو لومړی به دا کوو چې خپل هېواد به په خپله جوړوو چاته به د احتیاجۍ ضرورت نه وي چې موږ چاته احتیاج شو بیا به نو د دوی سره خپله حسابونه